اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پښتون ژغورنې غورځنګ له طرفه د علي خان وزیر او ورسره چې زموږ نور کوم بندیوان زنداني ملګري دي، حنیف پښتون، اویس ابدال او ورسره په کراچي کې چې زموږ څه د پی ټي ایم زموږ کوم کارکنان دي، اکټیویسټ دي، د هغو خلاف مسلسل دا درې نیم کاله چې کوم انتقامي کاروایانې روانې دي، نو بالخصوص د علي خان وزیر او د زنداني ملګرو په حواله بله ورځ په کلا سیف الله کې جنوبي پښتونخوا کلا سیف الله په جلسه کې د ارمان لوڼي چې دریم تلین و، په دې کې ګران منظور خان پښتون د کراچي د درنې اعلان وکړي. دا درنه به پر 14 فروری په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له طرفه د سند اسمبلۍ ومخته وي. ځینې ملګري سوالونه هم کوي، ځینې خلک پر سوشل میډیا باندې هم دا خبره کوي. دا درنه موږ ځکه د سند اسمبلۍ ومخته کوو چې د سند صوبایي ګورنمنټ په قانون کې دا سته چې و پولیسو ته هیڅ قسمه دا اجازت نسته چې د سیاسي کارکنانو خلاف د دهشتګردۍ یا د غدارۍ مقدمات درج کړي. دا په قانون کې دا دی چې وفاقي کابینه یا صوبایي کابینه به د دې منظوري ورکوي. نو د پاکستان پیپلز پارټۍ چې یو جمهوري پارټۍ ده، د دې څه بالکل څوک انکار نشي کولی چې د جمهوریت دپاره د امریت په خلاف د پاکستان پیپلز پارټۍ قربانیانې د هیچا پټې نه دي. د شهید ذوالفقار علي بټو سیراواخې، بیا مرتضی بټو شهید، شاهنواز بټو شهید، د بېنظیر شهید، او بیا ورسره د دوی په سلګونو کارکنان د جمهوریت دپاره او د امریت په خلاف بالکل هر وخت قربانیانې ورکړي دي، د سرونو قربانیانې ورکړي دي. نو د دې هیڅوک انکار نه کوي. خو دلته د بده مرغه د بدقسمتۍ په صوبه سند کې د پیپلز پارټۍ صوبایي کابینې چې د دوی ګورنمنټ دی د پیپلز پارټۍ، دا د سند صوبې صوبایي حکومت د دې علي خان وزیر او ورسره زموږ د پی ټي ایم چې دلته څه د کراچي کارکنان دي د دې خلاف چې د دهشتګردۍ او د غدارۍ کم مقدمات درج سوي دي، د دې منظوري د سند ګورنمنټ صوبایي کابینې ورکړې ده. نو موږ بار بار په مختلفو پریس کانفرنسو، په مختلفو جلسو کې، پر پریس کلب احتجاجو کې موږ دا مطالبه د سند ګورنمنټ څخه کړې ده چې برای مهرباني د دوی سره دا اختیار سته. دا وخت لږ ټیم مخکې په پنجاب کې تحریک لبیک چې دا بینډ تنظیمو د ګورنمنټ د طرفه دا کالعدم سو، بیا دوی احتجاج کړی وو چې په هغه کې په درزنو پولیسو والا یې وژلي دي، په درزنو ګاډیانې سوځلي دي، و پارلیمنټ و ادارو ته ښکنځل. د هغه په نتیجه کې پنجاب ګورنمنټ راولاړېږي. یو طرف سیاسي جماعتونه بالخصوص پاکستان پیپلز پارټۍ وایي چې د پنجاب ګورنمنټ وزیر اعلی کوم چې بزدار دی، کوم بزدار نومیږي وزیر اعلی، دا سلیکټډ وزیر اعلی دی، دا سلیکټډ حکومت دی. هغه سلیکټډ حکومت راولاړېږي. د پنجاب صوبایي کابینې میټینګ راغواړي، په دې کې دا بینډ دا کالعدم تنظیم دا واپس بحاله کوي او د ده چې هغه ګرفتار سوي کارکنان دي په سلګونو تعداد، د هغو په خلاف د دهشتګردۍ او د غدارۍ مقدمې درج سوي دي، هغه په سلګونو انسانان یې ایله کوي او دغه تحریک ته واپس د خپلې هغه ازادي اظهار رایې حق ورکوي. نو موږ د پیپلز پارټۍ د صوبه سند ګورنمنټ څخه دغه مطالبه کوو. د دې درنې مقصد هم دا دی، دا مطالبه هم موږ دا کوو چې د پاکستان پیپلز پارټۍ دا صوبه سند ګورنمنټ تیم راولاړ سي چې دوی په خپله دا منظوري ورکړې ده د دې مقدمات، دا اف آی آرونه دي، ټوټل واپس واخلي. دا د دوی سره دا اختیار سته او د یو جمهوري پارټۍ ثبوت ورکړي. او دا پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو وار په وار پر ټویټر باندې ټویټ هم کړی دی،
په قومي اسمبلی کې هم غږېدلی دي چې د علي وزیر سره زیاتوب کیږي نو موږ دا مطالبه کوو چې بلاول بټو زرداری دی پر دې اکشن واخلي او خپل صوبایي سند ګورنمنټ ته دی دا حکم ورکړي چې دا درنې مطالبه موږ دا کوو چې دا اف آی آرونه دا چې علي وزیر ورسره زموږ د پی ټي ایم چې څه کارکنانو خلاف کم د دهشتګردۍ او غدارۍ مقدمات پر درج سوي دي دا ټیم اف آی آرونه دي زموږ ملګري هره ورځ پیشي کوي دا دې ټوټل واپس واخلي. په دې حواله نور خبره موږ دا کوو د درنې په حواله چې پر 14 فروری باندې دا درنه شروع کیږي. د درنې ترتیب به داسې وي چې د دې درنې مشرتوب به زموږ د تحریک رهبر ګران منظور خان پښتون کوي ورسره به د پی ټي ایم د مرکزي کمیټې ټول مشران په کراچي کې موجود وي. دا درنې ته به د مختلفو علاقو څخه د جنوبي پښتونخوا څخه او د خیبر پښتونخوا څخه ورسره زموږ د قبایلو څخه په سلګونو انسانان د قافلو په شکل کې راځي. انشاءالله دا قافلې به د 12 فروری پورې انشاءالله راورسیږي او موږ دلته په کراچي کې په اندروني سند بالخصوص د کراچي په میشت پښتنو ته و ټولو پښتنو ته دا یو خاص کوو چې علي خان وزیر ورسره زموږ دا نور زنداني ملګري دا نه پر بله حواله باندې د په جیل کې دي نه ذاتیات د چا مځکه نیولې ده صرف دا یوه خبره د کام دپاره د کام د ښه سباون دپاره پر پښتانه کام که د هغه تعلق د هر فکر سره د هر سیاسي جماعت سره چې پر کم پښتنو ظلم کیږي د هغه پښتنو پر پښتنو چې کم ظلم کیږي په هغه خلاف دا زموږ مشرانو خبره کړې ده راپورته سوي دي نن و دوی ته د دا خبرو سزا ورکول کیږي ځکه چې دوی نن په جیل کې دي. دا زموږ زنداني ملګرو خپل بچان خپله فیملي پرېښې ده د چا 1 کال کیږي د چا 1.5 کال کیږي د چا 2 کاله کیږي چې په جیل کې دوی پر کام باندې ننګ کړی دی دوی پر کام باندې غیرت کړی دی. نن ورځ د کام امتحان دی د پښتنو امتحان دی او زما باور دی انشاءالله زموږ باور دی چې دا کام هم انشاءالله غیرتمن کام دی چې چا پر دوی باندې ننګ کړی دی انشاءالله دا کام به هم پر 14 فروری باندې پر د خپلو اتلانو پر د خپلو زنداني ملګرو باندې ننګ کوي غیرت کوي. نو موږ د دې نن لایو ویډیو د توسط په کراچي و ټولو پښتنو باندې غږ کوو چې د هر فکر سره تعلق لري د هرې شعبې سره تعلق لري د هرې سیاسي جماعت سره تعلق لري په کار دی چې د علي خان وزیر دپاره ورسره د دې نورو زنداني ملګرو دپاره چې دوی زموږ د کام دپاره زموږ د ښه سباون دپاره زموږ د دې کام د بهترین مستقبل دپاره پر پښتونخوا وطن د دهشتګردي ختمولو دپاره د دې ظلم او بربریت د کام خلاصون دپاره نن دوی په زندان کې ناست دي. په کار دی چې پر موږ دوی هم دا حق جوړیږي چې موږ دوی پر 14 فروری د دې خپلو اتلانو دپاره راووځو او د ګران منظور خان په مشرۍ کې په دا درنه کې شرکت وکړو. دا درنه به که خدای کول پر 14 فروری فکس پر 2 بجې د مالک آغا وټل سورابګوټ الاسفه څخه د منظور خان په مشرۍ کې به په زرګونو انسانان انشاءالله د دې د سند اسمبلی و مخ ته را روانیږي. پاته صرف یوه ضلع صوت دغه صدر ملګري به دلته زموږ استقبال کوي د دې درنې دلته به انشاءالله په زرګونو انسانان د دې قافلې د دې احتجاجي درنې چې کوم جلوسونه را رواني د دې به دلته استقبال کیږي بیا به په ګډه انشاءالله و سند اسمبلی و مخ ته روانیږو. نو موږ یو واره بیا د کراچي و ټولو پښتنو ته دغه خواست کوو چې په دا درنه کې پر 2 بجې انشاءالله د سورابګوټ الاسف و مخ ته ځان را ورسوي د دا ځای څخه به انشاءالله د زرګونو انسانانو په جلوس کې د منظور خان پښتون په مشرۍ کې به که خدای کول د سند اسمبلی و مخ ته را روانیږو. او یوه خبره بله موږ کوو هغه په اردو کوو ځکه چې هغه د صوبایي ګورنمنټ سره تعلق لري. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی ایم کے رہبر گران منظور خان پشتون نے اس دن کلا سیف اللہ میں جنوبی پشتونخوا کلا سیف اللہ میں
ارمان شہید کے تیسرے برسی کے جو جلسہ تھا اس جلسے میں اعلان کیا علی خان وزیر اور دیگر جو ہمارے گرفتار کارکنان ہیں حنیف پشتین اویس ابدال، اس حوالے سے 13 فروری 2022 اتوار کے دن انشاءاللہ سندھ اسمبلی کے سامنے ایک تاریخی دھرنا شروع کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اس سلسلے میں آج ہم یہ جو لائیو پروگرام ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہ دھرنا سندھ اسمبلی کے سامنے اس لیے کر رہے ہیں کہ علی خان وزیر اور ہمارے کراچی کے جو دیگر پی ٹی ایم کے کارکنان ہیں ان کے خلاف جو 3 سال سے مسلسل جو دہشت گردی اور غداری کے مقدمات درج ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں 2 FIR میں ہمارے MNA علی خان وزیر آج تک جیل میں ہے۔ یہ 13واں مہینہ شروع ہے، جو ایک FIR میں ضمانت بھی ہو چکی ہے، اس ضمانت میں بھی آگے پیچھے ہو رہی ہے، لیٹر آ رہے ہیں، لیٹر جا رہے ہیں، اور ایک FIR اور بھی ہے وہ آج تک مختلف تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ دھرنا 13 فروری کو شروع ہو رہا ہے۔ ہم سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ دھرنے کا مقصد اور سندھ اسمبلی کے سامنے بیٹھنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ یہاں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہے۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے دعویٰ کر رہی ہے، اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے۔ جمہوریت کے لیے اور ہمریت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی قربانیاں دی ہے اس سے کوئی بھی سیاسی کارکن انکار نہیں کر سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی دی ہے، شاہنواز بھٹو شہید کی قربانی دی ہے، مرتضیٰ بھٹو شہید کی قربانی دی ہے، محترمہ بےنظیر بھٹو شہید کی قربانی دی ہے، اور دیگر مختلف پاکستان کی تاریخ میں سینکڑوں کارکنوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جمہوریت کے لیے بالکل اپنی جان کی قربانی دی ہے، کوڑے کھائے ہیں، جیلوں کی قربانی دی ہے۔ تو اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بہت قربانی دی ہے، مگر یہ مسئلہ کچھ آ کر خراب ہو جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف جمہوریت کی دعویٰ کر رہی ہے، ایک طرف دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، اور غالباً جہاں تک ہم کو معلوم ہوا ہے کہ 27 تاریخ کو لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کرنے والے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، اور بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر سینٹ کے ممبران، قومی اسمبلی کے ممبران ٹویٹر پہ علی وزیر اور پی ٹی ایم کے دیگر کارکنوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اس کے حق میں۔ بلاول بھٹو خود قومی اسمبلی میں بار بار اس پہ تقریر کر چکے ہیں۔ تو ہمارے دھرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہے صوبہ سندھ میں، یہاں جو دہشت گردی اور غداری کے مقدمات جو دفعات علی خان وزیر اور پی ٹی ایم کے دیگر کارکنوں کے خلاف لگے ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے۔ تو اس دھرنا جو ہم کر رہے ہیں، ہمارا مطالبہ یہی ہوگا کہ جیسا پنجاب گورنمنٹ نے کالعدم تنظیم تحریک لبیک، جو ایک کالعدم تنظیم تھا، اس نے پولیس والوں کو مارا تھا، اس نے درجنوں گاڑیوں کو آگ لگایا تھا، اس کے باوجود پنجاب کے صوبائی گورنمنٹ، اس کی صوبائی کابینہ یہ کالعدم تنظیم کو دوبارہ بحال کر سکتی ہے۔ اس کے سینکڑوں کارکنوں جن کے خلاف دہشت گردی اور غداری کے مقدمات درج ہیں، وہ سارے مقدمات واپس لے سکتے ہیں، وہ سینکڑوں کارکن رہا کر سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی بھی یہی کر سکتی ہے کہ ہمارے جو علی خان وزیر اور دیگر ہمارے جو کارکنان ہیں
ان کے خلاف جو دہشت گردی اور غداری کے مقدمات ہیں اور جو بالکل غیر آئینی غیر قانونی ایف آئی آر جو بالکل فیک ایف آئی آر ہے ان کو واپس لے سکتی ہے، ان کا اختیار ہے، ان کے پاس سوابدید اختیار ہے۔ اگر واقعتاً پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ایک جمہوری پارٹی کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل ایک جمہوری پارٹی ہے، جمہوریت کے لیے ان کی قربانیاں ہے، تو وہ بالکل اس کی ثبوت دے دے۔ یہ جو مظلوموں کا تحریک ہے، ہمارے تحریک نے آج تک 4 سالہ تاریخ میں ایک گملہ نہیں توڑا، ایک روڈ آج تک بلاک نہیں کیا، نہ کسی کو گالی دی ہے، نہ بالکل ہمارے جو 4-5 جو بنیادی نکات ہے جو ظلم کے خلاف ہے، ہمارے جو راو انور کو یہاں گرفتار کرنے کا مطالبہ ہے، ہمارے جو وزیرستان میں جو بارودی سرنگیں یا جو چیک پوسٹ پہ جو تذلیل ہو رہی تھی یا جو مسنگ پرسن کے مطالبات ہے، یہ مطالبات ہم پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں نے پہلے بھی تسلیم کیے ہیں، بالکل یہی کہا ہے کہ یہ مطالبات جائز ہے اور آئین اور قانون کے اندر ہے۔ تو ہمارے بنیادی مطالبہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی گورنمنٹ سے یہی ہوگا کہ فی الفور ہمارے جو MNA علی خان وزیر اور دیگر جو ہمارے کارکنان کے خلاف جو ایف آئی آر فیک ایف آئی آر غیر آئینی غیر قانونی ایف آئی آر درج ہوئے ہیں، اس کو فی الفور واپس لیا جائے۔ اور ان کی مثال ہے، ابھی چند عرصہ پہلے پشتون تحفظ موومنٹ کا کوئٹے میں جلسہ تھا، غالباً 28 نومبر کو وہاں کے صوبائی گورنمنٹ نے بھی ایف آئی آر درج کی، جو ہفتے کے اندر بالکل وہاں کے صوبائی گورنمنٹ نے وہ ایف آئی آر واپس لی۔ تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک دفعہ پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں اور دھرنے میں بھی ہمارا یہی مطالبہ رہے گا کہ یہ ہمارے MNA علی خان وزیر اور دیگر جو ہمارے کارکنان ہیں ان کے خلاف جو ہے یہ ایف آئی آر واپس لیا جائے۔ اور بصورت دیگر ہمارے جو قافلے آ رہے ہیں، ہمارے جو اس دھرنے کے دوران اگر انتظامیہ نے یا ہمارے دھرنا یا ہمارے جلوس یا ہمارے جو مہمان آ رہے ان کی راہ میں اگر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں، پھر یہ جو کراچی میں آنے والے جتنے بھی راستے ہیں، چاہے سپر ہائی وے ہو، چاہے ہب چوکی سے جو راستہ آ رہا ہے، ہب ریور روڈ ہے یا RCCD روڈ جو ہے وہ، اور نیشنل ہائی وے جو گلشن حدید پہ پری یا ملیر 15 پہ جو آنے والا ہے، یا مین ادھر صدر پہ، پھر جہاں بھی ہمیں روکنے کی کوشش کی وہاں پہ ہی دھرنا شروع ہوئے گا۔ اور بالکل یہ تمام راستے پھر ہمارے کارکنان ہمارے پشتون جو ہے وہ بالکل وہاں بیٹھیں گے، کیونکہ ہم ایک آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے مطالبات لے کر آ رہے ہیں، اور ہمارا مطالبہ پھر یہی ہوگا سندھ گورنمنٹ سے کہ فی الفور ہمارے جو یہ مطالبے ہے یہ مان لیا جائے۔ نو په آخر کې یو واره بیا زه د ټولو پښتنو سره چې په کراچي کې دي، د ټولو پښتنو سره چې دغه تعلق د هرې سیاسي جماعتو سره د هر فکر سره د هر شعبې سره تعلق لري، پر ټولو باندې دا فرض جوړیږي چې نن دا ورځ د غیرت ده، دا ورځ د ننګ ده۔ زموږ اتلان علي خان وزیر پخوا هم د دې کام دپاره 18 جنازې د کوره ورکړي دي، که حنیف پښتون دی، که ویس ابدال دی، یا ورسره زموږ نور ملګري دي۔ دا د دې ټولې مطالبې، دا ټولې چې کوم د دوی کوششونه یې کړي دي، هلې ځلې یې کړي دي، دا د کام په خاطر یې کړي دي، د پښتانه کام په خاطر یې کړي دي۔ نو نن ورځ د پښتانه هم انشاءالله غیرتمن قوم دی، پر خپلو اتلانو پر دا زنداني ملګرو به که خدای کول ننګ کوي، غیرت به کوي، نو پر 14 فروری به انشاءالله پښتانه د زرګونو په تعداد کې راځي۔ او دلته په کراچي کې چې کوم زموږ د پښتنو سیاسي جماعتونه دي، چې کوم پښتانه دي په بیلابیلو سیاسي جماعتو کې هغه حصه اخیستې ده، موږ هر پښتانه له ورځو هغه سیاسي جماعتو له ورځو بالکل د سبا څخه که خدای کول د هغو د مشرانو سره د صوبایي ذمهوارانو خلکو سره موږ ورځو دعوت ورکوو، او په دا د پښتانه کام په دې ننګ او په دې غیرت کې و هغو ته د ګډون هیله او درخواست کوو۔ نو په آخري کې یو واره بیا د کراچي و ټولو پښتنو ته یو واره بیا د دې لایو ویډیو په توسط موږ د دې 14 فروری د دې درنې په حواله
موږ هیله کوو خواست کوو ګډون هیله جنې کوو. او یوه اخر کې خبره په ډېره بخښنه چې د موږ ویره سوله په دې مطالباتو کې زموږ د سیند ګورنمنټ څه دا خالي دا یوه مطالبه نه ده. موږ 18 نقطې جوړې کړي دي چې په هغه کې زموږ د ټرانسپورټرانو سره کومه رویه کېږي د سیند ګورنمنټ د خوا، زموږ د دې تاجرانو سره د کسټم د خوا کومه رویه کېږي، که هلته پر سوپراوی باندې زموږ د ډمپرز سټیشن د خوا د هغو سره کومه ناروا رایلټي ټول پلازا کوم ټول ټیکس چې هر وخت منماني کوي پورته کوي زموږ وټلان دا زموږ مزدورکاره طبقه بالخصوص په ښار کې دننه په دې صدر کې زموږ د ریړۍ والا کم مزدوران تنګول کېږي او پولیس کم زیاتوب کوي چې په نیمه شپه د خیبر پښتونخوا یا زموږ د جنوبي پښتونخوا دا بسان مسافر راځي دا پولیس یې تنګوي بته جنې اخلي. زموږ د شناختي کارډو مسله ده، زموږ د ډومیسایل لوکل سرټیفیکټ مسله ده، دلته زموږ د اندراج مسله ده، زموږ د لیز مسله ده، دا کچي آبادیانو چې د لیز مسله ده. دا ټولې مسلې موږ راغونډې کړي دي، 18 نقطې موږ جوړې کړي دي، دا 18 مطالبې دي زموږ د سیند ګورنمنټ څخه. نو په دا حواله موږ د ټولو پښتنو څخه خواست کوو چې علي خان وزیر خو زموږ دپاره ننګ کړی دی، غیرت یې کړی دی، د هغه دپاره خو به خامخا راوځو. بل د نور زموږ د پښتنو خپلې چې کومې مطالبې دي د کراچي په حواله د دا دپاره هم یو بهترینه موقع ده، په کار دی راسئ چې په ګډه باندې دا انشاءالله راوځو. او بل دلته زموږ چې د پی ټي ایم ملګري دي هغه کاروباري هغه که د پی ټي ایم دي هغه که نور پښتانه دي چې د دې پریشر پر اچول کېږي مختلفې دمکیانې ورکول کېږي، نو دا ټولې مطالبې به انشاءالله که خدای کول موږ پر یو ځای کوو او په ګډه به وراوځو. نو ډېره مننه کور ودان انشاءالله ستاسې د راتګ په تمه ډېره مننه. مرنا ہوگا ڈرنا ہوگا ڈرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا ڈرنا ہوگا ڈرنا ہوگا مرنا ہوگا جینا ہوگا ڈرنا ہوگا ڈرنا ہوگا. یا سړی اول د جینې